هغې دپاره ژوند دی تنګ کړی شوی، سخت ژوند دی، سکون والا ژوند نه دی، د آرام والا ژوند نه دی. په ظاهره باندې به مالدار ی، ډېر مال دولت به ورسره وي، ډېر ملاتړ به لري، ډېره ځمکې به یې لاندې کړي، ډېرې پیسې به ورسره وي، ډېر ګاډي به ورسره وي، خو الله وایي معیشتا ضنکا، ژوند به یې سخت وي. په دې بچو به نه خوشحالېږي، په مال به نه خوشحالېږي، په ملاتړ به نه خوشحالېږي. چا چې اعراض وکړو زما د ذکر نه، فإن له معیشتا ضنکا. الله وایي چا چې اعراض وکړو، اعراض مخې واړو، قرآن ته یې شا کړه، عمل کې یې رانوست، عمل یې پرې نه کو. الله وایي فإن له معیشتا ضنکا. الله وایي هغه رب چې د هغې خبره دروغجن کېدلی نشي، هغه رب چې هغه زما او ستا رب دی، هغه رب چې هغه د کائناتو رب دی، هغه وایي فإن له معیشتا ضنکا. د هغې دپاره ژوند دی تنګ کړی شوی، سخت ژوند دی، سکون والا ژوند نه دی، د آرام والا ژوند نه دی. په ظاهره باندې به مالدار ی، ډېر مال دولت به ورسره وي، ډېر ملاتړ به لري، ډېره ځمکې به یې لاندې کړي، ډېرې پیسې به ورسره وي، ډېر ګاډي به ورسره وي، خو الله وایي معیشتا ضنکا، ژوند به یې سخت وي. په دې بچو به نه خوشحالېږي، په مال به نه خوشحالېږي، په ملاتړ به نه خوشحالېږي. ولې؟ وجه دا ده چې د الله د کلام نه اعراض کړی دی، مخې ته اړولی دی، او چا هم چې دا کار کړی الله رب العالمین رانیولی. یوازې داسې نه وایي، بیا الله وایي ونحشره یوم القیامة اعما. الله وایي روغ جوړ انسان دی، سترګې ورسره دي، لیدل پې کوي، خو الله رب العالمین به په ورځ د آخرت باندې ړوند راپاسوي، ړوند سترګې به یې کار نه کوي. ونحشره یوم القیامة اعما. دا به وایي قال رب لم حشرتني اعما. الله ولې دې ړوند راپاسولم؟ حال دا چې ما ته خو نظر راکړی شوی وقد كنت بصیرا. الله به ورته وایي آیاتونه مې راغلي وو، قرآن مې راغلی وو، د الله کلام راغلی وو، فنسیتها، تاسو هیر کړی، نو نن ورځ تاسو هم هیر کړی شوی. مونږ دعوو کې ډېر مضبوط یو، دعویدار مسلمانان یو. که یو مسلمان چېرته را سره یو ځای کې ځمکه واخیسته، په هغې باندې م شفا اچو، دومره تکړه یو. د خور په مال باندې هم مونږ قابض یو، د تربور په مال باندې هم مونږ قابض یو، خو هغه دعوه چې مونږ یې کوو د چا سره کینو، مونږ وایو مونږ ډېر صحیح مسلمانان یو. حال دا چې مونږ کې اسلام برا انعام دی، مونږ په قرآن باندې عمل برا انعام کوو، مونږ د رسول الله احادیث، الله اکبر، هغه پیغمبر چې هغې زما او ستا دپاره تکالیف تیر کړي دي، مصیبتونه یې تیر کړي دي، والله زخمی شوی دی. هغه پیغمبر چې د هغې غاښونه مات شوي دي، هغه پیغمبر چې د هغې لوریانې د دین د دعوت د وجې نه دا پرېښودلی شوي دي، هغه پیغمبر چې هغې خپل کلی، خپل ولس، خپل خاندان د دین لپاره پرېښی دی. د هغې پیغمبر سره، د هغې پیغمبر د احادیثو سره والله کله زما او ستا دشمني نه ده.